ماشاءالله ډېره خوندوره خرما ده. نه پوهېږم چې د کوم ځای ده، کیدای شي آینده کې له خیره جلال آباد کې زموږ د خرماو باغ شته دی، د دې نه به بهترینه خرما راخلو. دا خرما مو ولې راوړې ده، د دې باندې روژه ماتول تقریبا ثواب شته، ځکه صحابه او سلفو الحمدلله رسول الله صلی الله علیه وسلم خرما زیاته استفاده کړې ده. نو هغې په اساس باندې موږ هم مخته ځو. موږ نن په کابل کې توزیع لرو، روژه رمضاني توزیع ده، 15 ډبې خرما ده، کمه به نه انشاءالله. 15 ډبې فرض کا په هر یو خرما کارټن کې څو دانې به شاکره والله حساب ما نه کړی، پوره کېږي داسې وړوکې فامید ته پوره کېږي. ورسره ماشاءالله داسې 2 منه دال دي او 1 من یا 7 کیلو چې دي هغه دي نخود دي، خام نخود 15-16 پاکټه مالګه ده او بهترینه وریجې دي، ښه کوالټي او کیفیت والا. ټول 15-10 لیټره غوړ دی، یو بوجي ده. دا هغه مرسته ده چې موږ همیش لپاره تاسو ته چغې والي که نه، چې راځئ د وطنوالو لپاره په دې روژه کې یو څه وکړو. تاسو باور وکړئ دلته تقریبا 250 تعداد موږ راوښتی، د کور نه اخواته دغې دیوال نه اخواته پلس هاو نور منتظر دي. دا ټول زه نه وایم چې صحیح ده، ځینې خلک وایي چې اکثره داسې دي چې مجبوره نه وي او ځینې عادتیان وي که نه، دا به پکې خو ډېره کمه فیصدي. تاسو باور وکړئ ځینې بل خلکو سره چې موږ مرستې کړې موږ نمبر ورسره یي چې دلته زموږ همکاران ورته زنګ وهي چې تاسو راشئ موږ مواد توزیع کوو که نه. په والله ووایه شکر خدایه چې زنګ هم راووهه که نه، زموږ په کور کې هر څه ختم شوي دي. $80 پیکیج ده، کیدای شي ځینې دوستان ووایي چې دا خو ډېر مواد دي که نه. الحمدلله داسې تجاران شته دی چې هغوی وایي دومره تاسو کې نور باقي موږ ورسره کوو. نو تاسو لپاره چېرته وایي یو پیکیج په همدغه اندازه کې واخلئ $80 راولېږئ، موږ به دې خلکو ته نور ولایتو کې ورکړو. کابل کې بیا هم دي نور ولایتونو خلک منتظر دي. بهترینه میاشت ده، بهترینه تجارت دی د الله تعالی سره، نو استفاده ترې وکړئ. مغفرت میاشت ده، د رحمت میاشت ده، جهنم څخه نجات میاشت ده. څومره ټارګټ دی او څومره تېر کال 3.5 او څه کال به انشاءالله 15,000 کورنیو ته دا مواد رسو باذن الله. څنګه مرستې وکړي؟ دغسې د مرستې وکړي مخکې څنګه کړو. السلام علیکم.